خو د دې جملې نه دا یو خبره مونږ ځان خپل ورونو ته ویو چې په دې و کسانو کې یو هغه ځوان دی وشاب نشأ فی عبادت الله چې هغه سوره به هغه ځوان به په دې سوري کې چې هغه لوی شوی د الله په بندګۍ او دا ډېر ښه انسان دی چې ځوان یو د الله بندګي کوي ماشوموالي کې ښه تربیت یې وشي او د ځوانۍ دور تیر شي ځوانۍ دور یار 150 کالو پورې دی یا د 100 کالو پورې ده او دا د الله تعالی عبادت کوي منځ کوي او دس کوي حیا پکې تلاوت کوي دا الله تعالی نور بندگی کوي او په بندګو کې دا ډېر د کمال بندگی ده چې سړی د ځوانۍ په عمر کې د الله تعالی بندگی کوي لکه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نور صالحین چې ځواني پر راشي او دا د گمراهانو ځوانانو نه نه چې په خراب لوبو کې اخته وي په نشو تماشو مزو کې اخته وي چې د الله د دین نه اوخته وي بلکې دا د الله تعالی په عبادتونو کې مصروف وي او دا خبره په خپل ځای کې ویو چې دا ځوانان چې غټ شو بندگی کوي نو د دې وجه سدي یا یې ښه تربیت شوی او یا د ښه ملګرو د لاسه د ځوانۍ په عمر کې د الله تعالی عابد او تقوادار او پرهیزګار وي والحمدلله داسې ځوانان اوس هم شته چې مساجدو ته راشي د دین نورو مجالسو ته راشي نو تازه ځوانان هلکانې په اول صف کې ولاړي مخکې راغلي خپل سنت او نوافل کوي نور دینی پروګرامونه چې په هغې کې یو شمېر د ځوانانو داسې چې د انسان سترګې په هغو باندې چې یخې شي او خوشحاله شي دا د مور او پلار دپاره هم سعادت دی او دا د خپل ځان دپاره هم ډېر ښه انسان دی چې د دې ازمایش او په دې مزیدار عمر کې د الله تعالی عبادت کوي الله سبحانه و تعالی په قرآن مجید کې یو واقعه بیان کړې ده چې بعض حصہ په قرآن مجید کې ده او څه تفسیر والو لیکلي ده اصحاب کهف د ظالمانو نه هجرت وکړو غره ته لاړ په اسمس کې اوسېدل دا اوږده واقعه ده خو په هغې کې یو آیات دا دی الله سبحانه و تعالی فرمایي انهم فتیة آمنوا بربهم چې دا ځوانانو په خپل رب باندې ایمان راوړی موږ د دوی ایمان او هدایت نور هم زیات کړ نو الله تعالی وایي دغه شهزادګان او دغه قرباني ورکوونکي چې کلی او آباد ماحول یې پرېښودو او لاړ د توحید او د دین په خاطر باندې هجرت یې وکړو د فتنو د ماحول نه لرې شو الله سبحانه و تعالی فرمایي دا ځوانان مشهور مفسر د قرآن امام ابن کثیر هغه د دې آیات په تفسیر کې وایي چې زمونږ نبی چې کله دعوت شروع کو نو د سیرت نه دا معلومیږي چې اولنی ملګري زیات ځوانانو لږ پکې مشرانو او به دا ویلي دي چې هر وخت کې د الله د دین دپاره ډېر زیات ملګرتوب چې کړی دی او ډېرې غټې قربانیانې چې ورکړي دي نو هغه ځوانانو ورکړي دي زمونږ په امت کې هم داسې د دې نه مخکې هم ځکه ځوانان دا د امت مسلمه اهمه شعبه ده ځکه دا د راتلونکي زمانې خلک به د دوی نه جوړېږي راتلونکي دور چې دی هغه به د دوی نه وي علما به د دوی نه جوړېږي مجاهدین به د دوی نه جوړېږي صالحین به د دوی نه جوړېږي هغه د خیر خلک چې دی هغه به د دې ځوانانو نه جوړېږي نو دا لوی فضیلت دی د هغه انسان چې هغه ځوان او د الله تعالی بندګي کوي وشاب نشأ فی عبادت الله او هغه ځوان چې هغه لوی شوی او د الله سبحانه و تعالی عبادت کوي دیو جنا د اسلام تاریخ دا ده چې د اسلام دپاره
غټ غټ کارونه د الله دشمنانو له سخت گزارونه چې ورکړي دي هغه ځوانانو ورکړي او په دین کې غټ غټ کتابونه چې لیکلي دي او شبابانو عالمانو لیکلي دي. قرآن مجید کې راځي او ځله د بت پرستۍ دورو بوتان چا مات کړي چې ګوري او بوتان ټول د تبرګي د خولې نه وتلي دي. کافرانو ویل چې دا بوتان چا مات کړو نو په خپل منځ کې وایي انا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم چې ګوره دا کار چې کړی دی نو دا یو کسو او دا بوتان به په بدۍ یادول یو ځوان او د هغې ابراهیم نوم نو ابراهیم علیه السلام د ځوانۍ په صفت یادېږي چې د دې شرک خلاف د کس کوو او معلومیږي دا چې دا زموږ باطل الهه هم ده ایشتلي دي. د جعفر رضی الله عنه واقعه تاسو ته معلومه ده چې جنگ موته و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی و د مجاهدینو یو تشکیل لاړ او پیغمبر علیه السلام ویل پلانې به امیری کدا شهید شو پلانې به امیری کدا شهید شو پلانې به عبدالله ابن رواحه زید ابن حارثه او جعفر ابن ابي طالب او عجیب ادا د دقه شهیدان شو دا درې امیران ټول شهیدان شو چې منتخب امیران ټول شهیدان شو نو به د جنگ مشري خالد بن ولید راواغستله الله سبحانه وتعالی دا هغې په لاس باندې فتح راوسته. خو تاسو د یو ځوان قرباني ګورئ جعفر رضی الله عنه ځکه د ځوانانو تربیت چې وشي نو دا د دنیا ډېر تکړه خلک دي د دې ډېر د خیر والا خلک دي خو نن سبا دومره فتنې دي داسې مشکلات دي چې د دې فسادونو نه ډېر کم ځوانان مو بچ کېږي نور اکثر پکې خراب شو. جعفر رضی الله عنه نمبر چې راغی د جعفر رضی الله عنه نو دا هغه وخت جهادي دستور دا و چې د جنگ بیرغ د مجاهدینو د امیر سره و نو جنگ یې شروع کړ بیرغ د ده سره و سخت جنگ یې وکړ هغه ډېره اوږده واقعه ده خو په ښی لاس کې بیرغ نیولی و نو دا ته کټ کړ په ګس لاس کې ونیو چې هغه هم ته غوڅ کړ د سینې سره جوخت ونیو او بیا پې ډېر کافران راټول شو دا یې مړ کړ. صحابه کرام یې مونږ چې لاړو جعفر رضی الله عنه بدن غلبیل دی د الله د دین د غالب کولو دپاره د ځوانۍ په عمر کې تړی دی او د ډېر ښه کوړمې مشر دی وایي مونږ چې وشمارل نو څه د پاسه 90 زخمونه و په دې کې څه د تورې ګزارونه و او څه د غشو ګزارونه و او ټول د مخې نه لګېدلی و نو دومره عظیمه قرباني دام یو مسلمان ظلمی ورکړی دا جعفر رضی الله عنه. اسامه چې مشهور واقعه ده جیش اسامه چې د پیغمبر علیه السلام د زندګۍ آخري لمحات او پیغمبر علیه السلام اسامه ته ویل چې په کوم ځای کې د پلار وجلی دی اقه ځای ته به ورشي خپل بدل به واخلی. خدا هغه ورځې وي چې پیغمبر علیه السلام د مرګ په بیماری باندې ناجوړه و په دغه ورځو کې وفات شو. ابو بکر رضی الله عنه د بدن نه کمزوری سړی و خو زړی ډېر مضبوط زړه و. دا دنیا کې لوی غم راغی مرګ د محمد صلی الله علیه وسلم چې داسې غم راغی چې تر قیامته پورې د انسانانو په مرګونو کې به داسې غم نه وي. ابو بکر رضی الله عنه د غره په شان د الله دین ته کلک ولاړو بل کار څومره غمونه راغلي خو جیش اسامه به ځي. نو زما ملګرو اسامه رضی الله عنه د دې تشکیل امیر و په دې کې لوی لوی هستیانې موجودې وي لیکن د دې مشري اسامه کوله تقریبا 19 کاله د عمر 19 کاله
او ابو بکر رضی الله عنه ویل چې دا عمر ځان سره مو به ودا ما ته پرې دغه پیغمبر علی السلام مړ دی خلافت ما ته حواله شوه دی او عمر ما سره به پاتې کیږي اجازه ته وکړو چې زه عمر بس سره پاتې شي او موږ دا نور چې دی موږ بلاړ شو د یو بل ځوان د صحابه کرامو نه علی رضی الله عنه چې د خټه قربانی دا و چې مشرکانو منصوبه جوړه کړه چې په کومه بستر کې دا پروت دی موږ بزو او دا بشپې وجنو پیغمبر علی السلام علی رضی الله عنه ته ویل چې زما په بستر به ته ود شي او زم او دې ته وی فدایان او دې ته وی جان نثاران چې چا باندې د مرګ فیصله شوی دا غو استا په بستر به د مرګ په ځای به زه پرې وزم خو چې ته بچ شي هغه وګړه واقعا ده لیکن دام علی رضی الله تعالی عنہ د ځواني په عمر کې محمد بن قاسم چې د فاتح د هند او فاتح د سند وای چې دغه د اسلام غلبا د اسلام دیوا چې هند او سند تر راوړې ده محمد بن قاسم او د دوی په دغه وخت کې عمر چې ده نو دا تقریبا 19 کال د عمر او دغه زینت د اسلام د ډیرو تکلیفونو سره ورسو دیو جن زما ملګرو زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم د ځوانانو د دې لحاظ د وجه نظر خطابونه خاص ځوانانو ته کړی دي ځوانانو دا کوي ځوانانو دا مکوي لیکن ملګرو اخر کې دا عرض کول غواړو چې د دومره اهمیت سره چې دا ځوانان دا د مور او پلار امیدونه دي دا ځوانان د کافرانو د پاره د جهاد په میدان کې مضبوط طاقتونه دي او دا د مسلمانانو د علمي میدان اهم خلق دي دا د مور او پلار د پاره د تمام امت د پاره د حیثیت لري لکه د ملا اډوکه